ایرلینډ کمبریج پوهنتون کې د خوشحال سعادت تازه خبرې او رازونه د سقوط 15 عوامل جزئیات یې همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د امریکا له برید وروسته پښتون قوم له پامه وغورځول شو او پخواني جنګ سالاران او جنگي مجرمین واک او قدرت ته ورسول سول. همدارنګه کرزي هم په زغر د جنګ سالاران واک او لوړو څوکیو ته معرفي کړل او همدارنګه خوشحال سعادت پر پخواني ولسمشر حمید کرزي تور پورې کړی چې د دیموکراسۍ او عدالت پر وړاندې خنډ و او کابینه کې یې جنګ سالاران ځای پر ځای کړي وو او ستر اکثریت پښتانه یې په نظام کې یوې څنډې ته غورځولي وه که څه هم دی خپله پښتون و. دوهم په امنیتي سکتور کې هم د جنګ سالارانو مداخله وه چې پر ډیرو لوړو پوسټونو یې خپل بې سواده ملګري مقررول او همدارنګه بې کفایته ملګرو ته به یې قومنداني ورکول. دریم د ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ ګډ جنگي عملیات وو. د ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ ګډ جنگي عملیات ډیرو خلکو ته په ناورینونو بدل شول. خلک بمبار شول او د طالب غیږې ته ورټیل وهل شول په داسې حال کې چې عملیات به غلط وه او عاملینو به یې په بخښنه بسنه وکړل او بس نو ځکه د خلکو زړونه تور شول. څلورم د پاکستان او ایران پر ښکاره مداخله د ناټو او امریکا سترګې پټول. دې کار نه یوازې موږ خراب کړو بلکې زموږ مسؤلیت یې هم وشرمولو. پنځم ولسمشر غني یو عالي قدر او ښه پروفیسور و خو ښه سیاستوال ثابت نه شو ځکه ښه مشورې نه ورکول کېدلې او امنیتي مشاور یې داسې کس و چې د افغانستان جغرافیه ورته معلومه نه وه. په همدې وجه یې زه په لږ وخت کې پر 4 څوکیو مقرر او لرې کړم. خو تازه بیا رحمت الله نبیل دا نوموړي خبرو ته غبرګون ښودلی. د پخواني حکومت د ملي امنیت رئیس د خوشحال سعادت پر کړو څرګندونو نیوکه کړې او ویلي دي د قومي مسایلو د راپورته کولو پر ځای غوره ده چې خاین اقلیت له اکثریت وطن پرست څخه جدا شي. نبیل د شنبې په ورځ د لیندۍ پر 14مه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په دې وخت کې د اکثریت او اقلیت قومي مسایلو د بحث د راپورته کولو پر ځای ښه دا ده چې د خاین اقلیت له وطن پرست اکثریت څخه پر جلاوالي بحث وشي. د ملي امنیت پخواني رئیس زیاته کړې دا خاین اقلیت و چې هیواد یې دې حالت ته ورسوه. قدرمنو او عزتمنو دوستانو زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو بدرګه کړل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.